ګران اورېدونکو ستاسو پام راوړم د پلار او لور په اړه یوې برېښناکې کیسې یوې پیغلې په یو ښوونځي کې د ښوونکي دنده درلوده. نوموړې له بېساري ښکلا او غوره اخلاقو څخه برخمنه وه، خو تر دې دمه یې واده نه و کړی. یو ورځ زده کوونکو ترې پوښتنه وکړه، سره له دې چې غوره اخلاق او ښکلې څېره لري، ولې دې واده نه دی کړی؟ ښوونکي وویل یوه ښځه وه چې 5 لورګانې یې لرلې. خاوند به یې هر وخت هغه ګواښله او ورته ویل به یې که چیرې دا ځل لور وزېږوي، هر څنګه چې کېږي زه به هغه له کوره د باندې وباسم. د الله جل جلاله غوښتنه وه چې یو ځل بیا هغې ښځې لور وزېږوله او پلار به یې هره شپه هغه رااخیسته او د جومات د دروازې څنګ ته به یې خوشي کوله. سهار به چې راغی کتل به یې چې ماشوم چا نه دی اخیستی. نوموړي 7 شپې پرله پسې دا کړنه ترسره کړه او د ماشوم مور به د خپلې لور لپاره قرآن کریم تلاوت کاوه او هغه به یې خدای جل جلاله ته سپارل. لنډه دا چې یاد کس ستړی شو او خپل ماشوم یې بېرته کور ته یووړ. د ماشوم مور ډېر خوشحاله شوه، تر دې چې یو ځل بیا امیدواره شوه، مګر دا ځل ډېره پریشانه وه. داسې نه چې دا ځل هم لور وزېږوي، مګر دا ځل د الله جل جلاله غوښتنه داسې وه چې یا د ښځې زوی وزېږوه. د دې هلک په زېږېدو سره مشره لور یې مړه شوه. یو ځل بیا امیدواره شوه او زوی یې وزېږوه، مګر خپله 2مه لور یې له لاسه ورکړه. تر دې چې 5 ځله یې زامن وزېږول، مګر خپلې 5 لورګانې یې له لاسه ورکړې. مګر یوازې هغه لور چې پلار یې غوښتل د هغې له شره ځان خلاص کړي ورته پاتې شوه. مور مړه شوه، لور او زامن ټول ستر شول. ښوونکي خپلو زده کوونکو ته وویل پوهېږې هغه نجلۍ څوک وه چې پلار یې غوښتل د هغې له شره ځان خلاص کړي؟ زده کوونکي چپ شول. ښوونکي وویل زه یې درته وایم، هغه نجلۍ زه یم. په همدې خاطر مې تر اوسه پورې واده نه دی کړی، ځکه چې پلار مې ډېر بوډا دی او هېڅوک نشته چې د هغې خدمت وکړي. زه یې خدمت کوم. هغه 5 هلکان زما ورونه کله کله د خپل پلار د خبر پوښتنه کوي، یو یې په 1 میاشت کې 1 ځل او نور په 2 میاشت کې 1 ځل راځي او پوښتنه یې کوي. پلار مې تل ژاړي او له خپل هغه چلند څخه کوم چې له ما سره یې کړي وو ډېر پښیمان دی. ګرانو اورېدونکو، پایله دا چې هغه څه چې تاسو یې بد ګڼئ او ترې کرکه لرئ، په هغه کې خیر بغښتئ. الله جل جلاله پوهېږي، مګر تاسو نه پوهېږئ. د خدای جل جلاله په قضا او د هغه جل جلاله په اراده خوښ اوسئ، تر څو نیکمرغي او خوشحالي مو